السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قدر منذ پدې لنډې وخت کې او څو فیدې درته ذکر کوم. د نبي صلی الله علیه وسلم لس صفات ذکر کوم. دغه د ژوند کردار او شپه او ورځې څنګه تېروله. لنډې خبرې به خو ډېرې به انشاءالله د فیدې نه ډکې. اولین صفت د نبي صلی الله علیه وسلم دا دی: كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. نبی صلی الله علیه وسلم د اوږدې چوپتیا والا او کمه خندا یې کوله، یعنې چپ به ډېر و، خندا یې کمه کمه و، لږ لږ وخت وه. د یو عادت و. دویم عادت یې: كان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل وكان اذا مرض صلى قاعدا. نبی صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد نه پرېښودل، مګر چې کله به مریض و بیا په ناسته کول. دا عادت ځان کې راوستل پکار دی. دریم عدد: كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم. نبی صلی الله علیه وسلم به په ماشومانو تېرېده، په هغوی به هم سلامونه اچول، په ماشومانو باندې. څلورم عدد د نبی صلی الله علیه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. نبی صلی الله علیه وسلم به ډېر رحم کو په ماشومانو او په خپل اهل باندې. پنځم عدد: كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية عظيم الهيبة. نبی صلی الله علیه وسلم د ډکې ګڼې ګیرې والا او هیبت والا انسان و. کم انسان چې ډېرې خبرې کوي د هغه د هیبت او روب او داب ځي. د کم انسان چې خوی عادت خاموشي وي د انسان روب او داب لري. شپږم صفت د نبی صلی الله علیه وسلم: كان صلی الله علیه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. نبی صلی الله علیه وسلم به د پنجشنبه دوشنبه د روژې نیولې دې تلاش به یې کوه. دې طریقه وه. اووم عدد د نبی صلی الله علیه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك. نبی صلی الله علیه وسلم به نه وده کېده مګر مسواک به د هغه د سر سره ایښی و. چې کله به د شپې راپاڅېد په مسواک به شروع وکړله. د عادت جوړول پکار دي. اتم صفت د نبی صلی الله علیه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. نبی صلی الله علیه وسلم به څلېرویشت ساعتونه په هر حالت کې الله یادو. ذکر اسکار به کوه، سبحان الله، الحمدلله. ابن القیم صاحب دا ذکر اسکار چې دی وایي د دې سره په جنت کې آبادي کېږي، کورونه جوړېږي. تر دې ته اسکار کې هلته به کورونه روانې، چې اسکار نه کې کورونه به شټاپي. نهم عدد د نبي صلی الله علیه وسلم: كان صلی الله علیه وسلم ابغض الخلق الیه الکذب. نبی صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو مبغوض او بد د هغې د اخلاقو نه چې ورته بدو د دروغو. دروغ ویل دا به یې ښه نه ګڼل. لسم عدد: كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نبی صلی الله علیه وسلم به هدیه تحفه ډالۍ دا قبلوله، دا به یې اخیستله، ویثیب علیها د هغه بدله عوض چې دی هم ورکول. دا لس عادت زنانه نارینه هر رور چې تاسو دا در ورسېږي دا درسونه نورو ملګرو ته ولېږئ. دا یو دعوت دی، یو خیر کار دی او ځان کې دا صفات راوستل پکار دي. لنډ بیا هم دله یم ګوره: همیشه چوپتیا، کمه خندا، د شپې تهجد کول، په ماشومانو سلامونه اچول، په هر چا رحم کول، خاص کر په خپل اهل، ګیره پرېښودل او دوشنبه پنجشنبه روژه نیول، د شپې راپاڅېدل مسواک پابندۍ سره استعمالول، تل دپاره ذکر اسکار دا ویل، دروغو نه ځان ساتل او هدیه بل ته ورکول، د بل نه قبلول. والسلام علیکم.